د اسلام دپاره دلایل صرف څلور دي، په هغې کې د مولانا اشرف علي نوم نشته، نو د رشید احمد ګنجوي نوم. صحیح ده جوړي صاحب. خو یعنې مال علمای دیوبند یې کوي که نه؟ السلام علیکم ورحمة الله. علمای دیوبند کار خو دی. تلیفون مه بندوه شیخ صاحب. بند یې کړي. دغه حال دی. دا شیخان دي چې سړي پر واړ بیا وتښتېږي. اذا غلبوا یفروا. پر دې خلک نه دي اوښتي. زفتها خد تراوت پمیدان بادیا چرت تختی ولار لک سندانیا بادیا چرت تختی ولار لک سندانیا. دا ندا کې دلته خو د اختلافات خو په دې کې ډېر دي، را کتابو کې مختلف اقوال پکې شته. بعض ځایو کې خلک د شعار په نیت باندې دا د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز د ځان دپاره یو شعار ګرځي، یا بعضې خلک یو عاشقانه یا تبرکان د دې شي اوازونه کوي، د یا رسول الله یا د الصلاة والسلام علیک یا رسول الله درودونه وایي. دا به څنګه وي دا ندا د دې ځای څخه نبي کریم صلی الله علیه وسلم؟ نو دا نه ده جایز. ندا خو حاضر ته کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه دی حاضر ناظر خو نه دی. زموږ د محققین و علماء کرام چې کوم موحدین دي د هغو دا عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر نه دی. نو یا د ندا چې کېږي هغه خو حاضر ته کېږي. دا خو دغه خو زه ما فیض الباري کې اجملي صاحب کتلی دي چې د شاه صاحب مبارک وایي چې دا ندا چې څوک وایي حاضر ته کېږي، وایي دا د چا رایه نه ده په دې علماو کې، وایي دا د چا رایه نه ده چې دا ندا حاضر ته کېږي، وایي ندا خامخا و حاضر ته نه کېږي. دا و چا ته کېږي؟ نو خو داسې صحابه کرامو څخه داسې روایات ډېر موجود دي چې مبارک علیه السلام به نه و حاضر او نداوې کولې، لکه خاص کر د تشهد کې ایها النبی و رحمت الله و برکاته کی. دا خو حکایت دی، په دا باندې خو دلیل نشي نیول کېدلی. دا خو حکایت دی، د معراج د شپې حکایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وویل، الله پاک دغه وویل، فرشتګان دغه وویل. اوس موږ هغه به طور حکایت را نقل کوو، لکه موږ چې یو دته یو چا ته خبره کوو، زه چې کراچۍ له تللی وم، بیا زما استاد به هغوی ته ناره کوله عاجله زه راځه. نو دا خو حکایت دی، دا خو په دې باندې خو دلیل نشي نیول کېدلی چې یا د ندا دپاره نه ده، په ایها النبیو کې دا خو د حکایت دپاره دی. دا خو اجملي صاحب دا خو نو زموږ د فقه کتابونه خو نو ټول دا وایي، لکه شامي لیکلي دي، عالمګیري لیکلي دي، بحرایک لیکلي دي، وایي دا به سړی په نیت د انشاء باندې وایي، به اخباري معنا به په تشهد کې نه کوي، وایي انشائي معنا به وایي. وایي په نیت د انشاء به وایي، دلته به وایي اخباري معنا نه کوي، انشائي معنا به کوي. انشائي څنګه وي؟ اخباري یعنی اخباري خو نه دا دی لکه اوس ته وایي چې حکایت کې د معراج د شپې، او انشائي معنا که نه دا ده چې زه په نیت د حکایت نه وایم، اوس په خپله درود پر نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وایم چې السلام علیک ایها النبی. نو دغه درود پر حکایي انشائي ما نه دي لیدلي، خو دا مې لیدلي دي چې دا حکایت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله او د فرشتګانو مکالمه ده په معراج کې. او دا د اوس د غزواتو کې په د مشهورو غزواتو کې اجملي صاحب لکه د یرموک په غزا کې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک په امارت کې د بدایه او نهایه کې ابن کثیر صاحب هم لیکلي دي چې دې زره صحابه ورسره وه، او شعار د مسلمانانو په دا ورځ باندې د یا محمدو یا منصورو امتک دا یو شعار و. دا د یا محمدو صلی الله علیه وسلم یا منصورو امتک وایي دغه شعار و. څو د دې زرو صحابو دا نارې ویلې د یرموک په غزا کې چې یا محمدو دا نارې به ویلې. دا ابن کثیر لیکلي دي، او د هغه رقم بل ځای بیا لیکلي چې 40,000 صحابه و دا نارې ویلې. همداسې ځایونو کې خوا د صحابه کرامو څخه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وي نږدې لرې وي، حاضر نه وي، بلکې یا وفات شوي وي، وروسته د وفات د یا محمدو د یا رسول الله نارې د ثابتې دي. بس نو د شریک ثابت دی ورته واصل.
نو تاسو خو استفسار مو مولوي صاحب نو دغه جواب بیا علماء څه کوي نو چې اوس دغه ناجایز چې اوس داسې غټو اشخاصو صحابه کرامو دا نارې کړي دي دې ته بیا موږ څه نسبت وکړو؟ بس ما ته جواب نه دی معلوم. صحیح جواب نه معلوم. جا خو اوس موږ خو دلته زما سره چې دا کوم کتابونه یې دغه شان پسې وکتل سړي چې دغه نعره همدا خو دلته بعضې ملایان دا وایي چې دا ښه کار یا دا ناروا ده او ښکاره خو دلته دا همدومسې د داسې غټو صحابه کرامو سره یا زموږ د فقه کتابونه شامي بحر رایق د فتح القدیر دا غټو غټو کتابو لیکلي دي چې د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د شهادت د اذان کې د اشهد ان محمد رسول الله په وخت کې چې قرة عینی بیک یا رسول الله وایي دا به سړی وایي د دې کلمې د شهادت په وخت کې همدا خو هم دا د موږ ځینې رالري یو او شامل لیکلي دي وایي دغه وایي چې قرة عینی بیک یا رسول الله. نو اوس ګوره دا یا رسول الله چې دی دا جائز دی نو پیغمبر اسلام حاضر دی یا هم دغه د حاضر و ناظر ځای موږ نه لیدلی چې دا یې دپاره د حاضر ده څه شی دی دغه ځای مې نه دی لیدلی چې دا یې خامخا د ندا دپاره د حاضر وي او همدغه ځای نه دی راته معلوم شوی دا په کتاب کې نه دی لیدلی نو دا یې به موږ خامخا د حضور که حضور جسدي به نه غواړي هم دا حضور ذهني به هم کفایت کوي لکه دا خو جامع کې په تورو کې شته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته حضور ذهني ورکړي بیا د یا محمدا ناره وکړي علامه دا جامع رحمه الله وایي دا جایز دي همدا خو به دا حضور ذهني وي همدا به دغه دا یا سوي د حاضر دپاره خطاب دا یا د خطاب د نداب دپاره د خطاب دپاره د خطاب او ندا چې هغه حاضر ته کېږي نو حضور ښې ضروري دي بیا به نو اوس دا تعیل پکې کېږي چې یا دا ذهني دي یا دا شخصي دي یا دا حسي دي یا معنوي دي دا خو بیا جلا مجلسونه دي اوس تعیلونه پکې هغه خو بیا جلا مجلس دي نو ندا یا خو راځي د ندا دپاره او ندا کېږي به هغه حاضر ته کېږي چې هغه موجود وي هغه ته کېږي او دا حضور خو بیا بیا ما دا بیا جلا مجلس چې اوس بیا تعیل پکې وي چې دا ندا بشکه او حاضر ته کېږي خو نو حاضر بیا پر دوه قسمه دي یو حسي ده حسیسي دي یو بیا ذهني مجازي معنوي دي نو دا بیا جلا مجلس دی که اوس دا حضور ذهني وکړي او مارخ به نو پروا نه کوي نو خو هغه دی نو پر حضور ذهني کې نو په دې کې تشابه راځي له مشرکینو سره چې دا کوم مشرکین دي هغه حاضر ناظر لولي نو موږ چې دا حضور ذهني چې دی دا یو امر مبتن دی بس امر مبتن چې دی هغه ته اعتبار نشته دا ښکاره حقیقت اعتبار دی همیشه دپاره یو لفظ چې ذکر شي د هغه دوې معنا وي یوه یې حسي وي یوه یې مجازي وي نو تر خپله وسه د حقیقي معنا ځینې اخلي چې څه وخت حقیقي معنا یې نه درسته کېدلی بیا به مجاز لګي نو اوس دلته موږ چې دا درسره ذهني دین واخلو چې یا رسول الله اوس نو هغه مشرکین چې د هغوی عقیده دغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ځای حاضر او ناظر دي باقاعده یې کرسۍ ورله جوړه کړي او په هغې کې یې بخملونه خور کړي وي اتلې پر پاشلي وي پیغمبر علیه السلام چې ذات موجود دي اوس به نو له هغو سره مشابهت راځي نو د مشابهت له وجې څخه به هم دغه یا رسول الله نه وي جایزه کې مجازي معنا اخلي بیا حضور ذهني یې پرځوي یا هغه مرداران موږ څه کوو خو د دې بده عقیده ده موږ خو د هغو سره براعت حاصلوو دا خو مولوي صاحب دا تشبه خو نوم دا خو علامه شامي وایي دا تفاعل باب دی که چا دا نیت ته تشبه په یو کار کې کړی و بیا تشبه ناروا ده دا بالکل غلط خو من تشبه بقوم کې خو نه دا تفاعل باب من تشبه بقوم فهو منهم فالتشبه کې که قصد تشبه وي کني چې مشابهت راغی تشبه په معنا د مشابهت سره وي تشبه کې مشابهت قصد وي کې نه وي نو هغه حرام دی دا خو علامه شامي په توري کې د پنځم جلد کې لیکلي دي وایي دا حضرت علامه تیمیه دا تصریح وکړی دی چې دا تشبه چې دی په هغې کې علامه ابن تیمیه چې دی هغه په اقتضاء صراط مستقیم کې دا تصریح کړی دی تفصیل یې کړی دی چې دغه کوم چا ویلي دي چې دا چې تشبه مقصد یې له قوم سره مشابهت وي بیا حرام دي مقصد یې له قوم سره مشابهت نه وي بیا نه دی حرام دا یې غلط ویلي دي
په حدیث کې صرف تشبه راغلی دی. تشبه معنا خو اوس د کفارو ډېر مولوي صاحب د دې معافي داسې افعال او اعمال شته چې مسلمانان یې کوي، نیت یې مشابهت نه دی، نو په دې خو نه حرامېږي. حرام شول. نو دغه عادات چې دي دا خو ټول مسلمانان کوي، کفار هم کوي. دا عادات خو نیت ته تشبه د کافر نه کې لري. دا عادات چې دي همدا خو مسلمانان هم کوي، کافران هم کوي، او مسلمانانو نیت ته تشبه نه وي، خو زم کو تیم کوي. د عادات د عام عادات او عرفونه چې دي، عادت تګ دي، خوراک دي، ناسته ده، ولاړه ده، شنګ دي، سپرېدل دي، کښېنستل دي، دا خو له کفار سره خصوصیت نه لري. خو زه هم ګوره اوس د کافر د تشبیه په نیت یې موږ نه کوو. چې د کافر د تشبیه په نیت وکړو حرام دی، او که سړی خپل پر عادت باندې طبیعي دا شی کوي، نو بیا مشابهت نه راځي. مشابهت په دا کې نه راځي. اصل شی دا خو کافرانو سره خصوصیت نه لري. دا خو انسان له طبیعیاتو څخه دی. اوس دغه یا رسول الله نه دا خو خالد د بریلیانو پر خصوصیت نه لري. مولوي صاحب خو هغه د دیوبندي علما هم د دې قایل دي. خاص له بریلیان سره خصوصیت لري. زموږ مسلمانان سره دا یا رسول الله ویل. ولی دا صحابه او د فقها د علماء دیوبند دا دومره قدر اشرف علي تانوي صاحب علماء دیوبند څوک دي چې د علماء دیوبند غراښکاره کوي؟ اشرف علي تانوي صاحب اجملي صاحب دا خو حکیم الامت دی. هغه دی مبادی تصوف په مقدمه کې وایي. هغه چیرې دا ویلي چې دا یا رسول الله جایز. هغه د مبادی تصوف د کتاب دی په مقدمه کې په درېمه صفحه کې مورید ته وظیفه ورکړي. بیا ورته وایي اوس جمع دي دا ګرمه وظیفه د پاس انفاس کوه، مخصن چې پرېوځي سا چې کښته نه نباسې د صلی الله علیک یا محمدو وایي دا ذکر کوه. یا محمدو ذکر کوه وایي دا مخصن چې پرېوځي دغه ذکر کوه. د هغه رقم حاجي امداد الله مهاجر مکي رحمه الله کلیات کې امدادیه کې خپل مرید ته وایي هر مخصن چې پرېوځي د یا رسول الله ذکر زر واره کوه. 45مه صفحه د کلیات کې یا رسول الله ذکر کوه. وایي نبی علیه السلام برکو په خوب باندې وویني. دا خو علماء دیوبند دي. دا دي د دیوبند مشران خلک دي، منګر د یا محمد او د یا رسول الله ذکر خلکو ته ورکوي. صبر. حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بېشک دا مجدد دی او حکیم الامت دی، لیکن دا هغه قول بلا دلیل پر امت باندې حجت نه دی. ځکه چې د اسلام دپاره دلایل صرف څلور دي. په هغې کې د مولانا اشرف علي نوم مستند دی چې دا مضمون صحیح ده جوړي صاحب. خو یعنې مال علماء دیوبند یې کوي که نه؟ السلام علیکم ورحمت الله. علماء دیوبند کار خو دی. تلیفون مه بندوه شیخ صاحب. بندې کړي دغه حال دی. دا شیخان دي چې سړي پر واوړي بیا وتښتېږي. اذا غلبوا یفروا. پر دې خلک نه دي اوښتي.